تاسو ته پته شته چې په دې کائنات کې ډېر پیچیده او حیرانونکي څیز دماغ دي. خاص کر انساني دماغ د الله سبحانه و تعالی د قدرت یو داسې شاهکار دی چې انسان ډېر په حیرت کې اچولی دی. دماغ زموږ په جسم کې موجود یو طاقتور کمپیوټر دی. سره د دې نه چې دا په وزن کې ډېر کم وي، لکه د یو بالغ انسان دماغ تقریبا 1.4 کیلوګرام وي، یعنی 1 کیلو او 4 ګرام وزن لري. نو په دې دنیا کې چې انسان ته یو سوپر پاور طاقت مرتبه حاصله ده، نو په هغې کې د دماغ ډېر غټ کردار دی. دماغ په دې دنیا کې د هر مخلوق په بدن کې موجود وي، لیکن د انسان په دماغو کې الله سبحانه و تعالی داسې خصوصیات پیدا کړي دي چې هغه د بل یو مخلوق په حصه کې هم نشته. انسان چې په هوش حواس کې وي، خپلوان، ملګري د هغوی په نومونو او شکلونو سره پیژني. انسان چې خوشحالي خفګان محسوسوي، په صحیح وخت کې د صحیح فیصلې کولو صلاحیت لري. نو د دې هر څه نه شاته یو مضبوط سیستم موجود دی، کوم ته چې دماغ ویلی کیږي. دماغ، سپینل کارډ او نیورانز دا درې سوزونه ډېر اهم کردار والا دي د انسان په بدن کې. دماغ چونکې ډېر نرم دی، یا په معمولي زخم سره دې ته ډېر نقصان رسېدلی شي. دې وجې نه الله سبحانه وتعالی دا ډېر په مناسب ماحول کې پیدا کړي دي. دماغ د سر په دې کاسه کې پراته وي، دې له پاسه بیا یو پرده وي، بیا په هغې له پاسه اوبه موجود وي، او د دغې اوبو له پاسه بیا نورې 2 پردې وي. نو که بهر د طرفه زور په دې باندې وشي، نو دا ټول نظام د دماغ په بچ کولو کې دفاع کوي. نو په دې نظام کې تاسو سوچ وکړئ چې د کوپړۍ د هډوکي څومره مضبوط دی. تاسو به لیدلی وي چې اکثر په قبر کې به یو انسان خاوري شوی وي، لیکن د نور هډوکو سره دغه کوپړۍ به بیا هم روغ او محفوظ وي. نو د دې نه معلومیږي چې دا قالب څومره مضبوط دی، او دا څومره مضبوط او قوي دفاعي سیستم دی چې الله سبحانه وتعالی پیدا کړی دی. دویم، دماغ په نرموالي کې د کوچو مثال لري. د دې دماغ په 75% حصه په اوبو باندې مشتمل وي، او دا د یو میموري کارډ حیثیت هم لري، او دا دومره پراخه میموري ده چې 1 میلیون ګیګا بایټس پورې ځای په دې کې موجود وي. یعنی دا دومره پراخه ځای دی چې په دې کې د 30 لک غنټو والا ویډیو سټور کېدلی شي. 30 لک غنټې ډېر غټ نمبر دی. نو په دماغو کې ډېره ډیټا محفوظ کېدلی شي. اوس که یو سړی تا ته ووایي چې فلانکي انسان ته د حدیثو غټ غټ کتابونه یاد دي، نو دا به د حیرانتیا خبره نه وي، بلکې دا کار د انسان په وس کې دی چې الله یې چاله توفیق ورکړي. دماغ ټول بدن په کنټرول کې ساتي. یعنی د دې مثال د یو فوجي جرنیل دی، دا چې د بدن یو اندام ته د یو کار حکم ورکړي، نو بیا هغه شانته کیږي. دماغو کې په 40 نیورانز موجود دي. د دې په ذریعه سره د بدن هر حصې ته پیغام وړلی کیږي. دماغ خو ډېرو حصو ته تقسیم دي، او هر یو حصه جدا جدا کردار ادا کوي په انساني بدن کې، لیکن ظاهري طور باندې دا 2 حصو ته تقسیم شوي دي. بیا د دې نه لاندې رګونه راغلي دي، او دا په ټول بدن کې خواره شوي دي. ګس طرف ته چې کومه حصه ده، نو د هغې رګونه د بدن ښي طرف ته راوختي دي، او دا کنټرول کوي. دغه شان د ښي طرف د حصې دا رګونه ګس طرف ته راوختي دي، او د دې په ذریعه سره د انسان بدن کنټرول کیږي. دماغ چې کله د بدن یوې حصې ته پیغام رالیږي، نو دې دپاره 2 قسمه لارې وي، یو ته موټر نرف او بل ته سینسري نرفز ویلی کیږي. نو د دې یوې لارې په ذریعه سره پیغام ځي دماغو ته، او د دویمې لارې په ذریعه سره بیا حکم متوجه کیږي د بدن دغه حصې ته. د دې پیغاماتو راتګ ډېر په تیزۍ سره کیږي. نو دماغ چې کله سیګنل رالیږي، نو دا راځي سپینل کارډ ته، بیا د دغه ځای نه مخصوص ځای ته رسي، او د دماغو دې ترتیب ته نروس سیستم ویلی کیږي. بل د دماغ په باب کې حیرانونکې خبره دا ده چې د دې ډېر غټ مشابهت دی د دې کائنات سره. ته که چېرته په دماغو کې موجود نیورانز ته وګوري، نو دا بالکل د یونیورس په ډیزاین کې جوړ شوي دي. څنګه چې په دې کائنات کې ګریویټي موجود ده، او د دې په ذریعه سره یو ګلیکسي د بل سره منسلک کوي، نو دغه شان دماغو کې نیورانز په ډېر تعداد کې موجود دي، او دا د یو بل سره کنیکټ وي. یعنې په دې دماغو کې تقریبا د ټول کائنات خلاصه پرته ده. نو د دماغو د مشابهت ته چې وګوري، نو معلومیږي چې د دې دماغو او د دې کائنات پیدا کوونکی ذات یو دی. نو دماغ ډېر یو پیچیده څیز دی. د دې باره کې داسې نور ډېر رازونه شته دی چې د هغې ظهور لا نه دی شوی، او په دې مسلسل ریسرچ روان دی. دین علاوه دماغو ته په یو ورځ کې 20,000 پورې خیالات راځي، او دا په یو ورځ کې 10,000 فیصلې کولی شي. لکه څرنګه چې ما تاسو ته مخکې ووي چې په دماغو کې د نیوران سیستم موجود دی. د دې په ذریعه سره پیغامات چې راځي ټول بدن ته، نو دغه نیورانز په زړه کې هم موجود دي، او دا تقریبا 40,000 پورې دي په تعداد کې. نو د دې معلومه شوه چې زړه هم سوچ کولی شي، او دا صلاحیت په دې کې هم موجود دی.